السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. کعبه په مقدس مکه باندې یو مقدس مقام دی او ډیر لوی اهمیت لري د مسلمانانو په نظر کې. د کعبه تاریخ هم ډیر ناشنا دی. دا په اول ځل چا جوړ کړی و او څو پیری د ورانه شوی ده. مکه مسلمانانو څنګه فتح کړه او د کعبه باره کې یو قصه مشهوره ده چې د لاندې خزانه ده. په هغه باندې یو غټ مار موجود و. د دې قصې حقیقت څه دی؟ ان شاء الله په دې ویډیو کې موږ د دې ټولو خبرو جایزه اخلو. نو راځئ زموږ سره. د کعبه باره کې یو قصه مشهوره ده چې د دې لاندې یو خزانه و او د دې سره یو غټ مار موجود و. ویل کېږي چې د لوی اژدها وه. کله کله به د بهر ته راوتله او دا دومره غټه اژدها وه چې کله به بهر ته راوتله نو د ټولې کعبې نه به چاپېره شوله. ویل کېږي چې د مکې اوسېدونکي خلک هم د دې نه ډېر تنګ شوي وو. یو ورځ یو لوی جسامت والا مارغه راغی او دا داسې وخت و چې دا اژدها پکې بهر ته راوتلې وه. نو دې مارغه خپلې پنجې په دې کې خښې کړې او دا اژدها د دې ځای نه اوچته کړه. ملګرو، اگر چې دا واقعه په اورېدو کې ډېره مزیداره ده لیکن په حقیقت کې داسې وجود نه لري. بعضې تاریخي کتابونو کې دا رانقل شوي ده لیکن دا هیڅ یو صحیح سند نه لري. الله سبحانه وتعالی آدم علیه السلام لا نو پیدا کړی. په دې وخت کې ملایکو ته امر وکړو چې داس په ځمکه کې یو کور جوړ کړئ چې په هغې کې زما بندګي کیږي. نو ملایک ځمکې ته راغلل او په اول ځل د کعبې بنیادونه کېښودل او کله چې بیا آدم علیه السلام ځمکې ته راکوز شو نو هغه خپل بچو سره دلته راغی او د دین طواف وکړو. بیا د نوح علیه السلام په قوم باندې چې کله عذاب راغی نو په هغې سره د دنیا ډېره حصه په اوبو کې ډوبه شوه او هغې ته و چې کعبه هم په دې طوفان کې ونړېدله. نو کعبه ملایکو جوړه کړې ده. دې سره داسې نور روایت هم شته دی چې د هغې نه معلومېږي چې دا په اول ځل آدم علیه السلام جوړه کړې ده. لیکن ملګرو دا قوي روایات نه دي بلکې په یو صحیح حدیث کې خدا راغلی دي چې د الله رسول فرمایلی دي چې د بیت المقدس او د کعبې په منځ کې 40 کاله فاصله ده. نو د دې نه معلومېږي چې په اول ځل د دې بنیاد ابراهیم علیه السلام ایښودی دی. د دې لوی طوفان نه وروسته داسې دغه شان ویران پروت و. کله چې ابراهیم علیه السلام د عراق نه هجرت وکړو نو الله سبحانه وتعالی ورته امر وکړو چې خپل بچي ځان سره کړه او لاړ شه. ابراهیم علیه السلام راغی او د مکې په دې شل بیابانونو کې خپله بیبي او بچی اسماعیل علیه السلام پرېښودل. ابراهیم علیه السلام د دوی نه روان شو او ډېر غمجن و. کله چې د دوی نه پناه شو نو کعبې طرف ته راوګرځېدو. دې ته یې مخ کو او د الله سبحانه وتعالی نه یې څه دعاګانې وغوښتلې. دا دعاګانې د الله دومره خوښې شولې چې په قرآن کې رانقل کړي او قیامت د ورځې پورې به دا لوستلی کېږي. غرض مې دا و چې ابراهیم علیه السلام خپل بچي دلته پرېښودل. بیا د دې نه وروسته دلته د الله په حکم سره د اوبو یو چینه روانه شوه کوم ته چې آب زمزم ویلی کېږي. اوبه ډېر لوی نعمت دی او انسانان هم په هغه ځای کې اوسېږي کوم ځای چې دوی ته اوبه په اسانۍ سره میلاویږي. چونکې دې ځای کې هم اوبه پیدا شوي وي په ډېر مقدار کې. دې وجې نه دلته څه وخت بعد بني جرهم قبیله راغله او دلته د دوی سره آباده شوله. څه وخت بعد الله سبحانه وتعالی امر وکړو ابراهیم علیه السلام ته د کعبې په جوړولو باندې. نو ابراهیم علیه السلام مکې ته راغی او د اسماعیل علیه السلام په شمول سره د کعبې بنیادونه کېښودل. ابراهیم علیه السلام کعبه ډېره پراخه جوړه کړې وه چې دې پکې نه و جوړ کړی او دې ته د 2 دروازو ځای پرېښودی و او دا کعبه هم په دې حالت کې وه تر دې چې د جاهلیت په زمانه کې د دې دیوالونه کمزوري شو او د دې د راغورځېدو خطره وه. دې وجې نه قریش راجمع شو او دوی دوباره د کعبې د جوړولو فیصله وکړله. د مکې سردارانو اعلان وکړو چې موږ به دا کعبه جوړو لیکن دې کې به هغه مال خرج کوو کوم چې حلال وي. دوی خپل منځ کې چانده راغونډه کړله چونکې دوی پکې د حلالوالي قید لګولی و. دې وجې نه دوی سره مال کم شو. دغه زمانه کې د دې عربو خلکو اکثر کاروبارونه د حرام وو. دې وجې نه دوی سره حلالي پیسې ډېرې کمې وي چونکې په دې راجمع کړی شوي مال سره دوی ټوله کعبه نه شو جوړولی. دې وجې نه دوی دا فیصله وکړله چې دا بادې به کم کړو. نو دوی راولګېدل او کعبه یې راکمه کړله او د حتیم د مقام یې پکې د کعبې نه جدا کړو. بل دغه زمانه کې به سیلابونه راتلل کعبې ته به اوبه راننوتلې. دې وجې نه دوی کعبې ته یوه دروازه پرېښوده او هغې هم د ځمکې نه اوچته کړله. نو په دې طریقې سره دوباره کعبه تعمیر شوه اگر چې دا د ابراهیم علیه السلام دغه طریقې نه مختلفه وه. کله چې دوی د کعبې دیوالونه اوچت کړل او حجر اسود د ایښودو موقع راغله نو په دوی کې اختلاف پیدا شو. د هر قبیلې مشر او سردار دا غوښتله چې زه د مبارک کاڼې په خپل لاس سره د کعبې دیوالونو ته اوچت کړم. په دې ټایم کې بوډا سړی راپاڅېدو او خلکو ته د دې مسلې د حل لپاره یو تجویز پیش کړو چې تاسو اوس کورونو ته لاړ شئ. سهار وختي چې ټول ناول دې کعبې ته څوک راغی نو هغه به د دې شرف حقدار وي چې حجر اسود په خپل لاس سره د کعبې دیوال ته اوچت کړي. د مکې ټول خلک او سرداران په دې خبره راضي شو. کله چې سبا شو او خلکو کعبې طرف ته منډه کړله نو دوی یو انسان ولیدو چې هغه دې ټولو خلکو نه مخکې راغلی و او په کعبه کې موجود و. دا انسان زموږ او ستاسو پیغمبر محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم و. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لا نبوت نه و میلاو شوی. نو د الله رسول امر وکړو چې یو څادر راوړی شو. د الله رسول حجر اسود په خپل لاسونو مبارکو کې راوچت کو او د څادر په منځ کې کېښودو. بیا دغلته موجود سردارانو ته دا وویل چې تاسو کې هر یو کس دا څادر د یو طرف نه ونیسي
په دې طریقې سره دوی حجر اسود راوړو. بیا د الله رسول په خپل مبارک لاسونو سره دا کاڼي په دغه دیوال کې کېښودو. په دې سره یو غټه مسله د خلکو منځ کې حل شوه. څه زمانه بعد پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی وشوه او د الله رسول په مکه کې خلکو ته دعوت شروع کړ. د الله رسول ډیره زمانه پورې د خلکو ته دعوت وکړو، لیکن دا ډیر سخت دی له خلکو. دوی خبره نه منله. نو د الله رسول مکه پرېښوده او مدینې ته هجرت وکړو. د هجرت نه د 9 کاله بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم مکې مشرکانو سره صلح وکړله د 10 کالو پورې. او د دې صلح نه بعد د عربو یو قبیله بنو خزاعه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملګری شو. دویمه قبیله بنو بکر وه. دا قبیله د مکې مشرکانو سره یو ځای شوه. په دې صلح کې دا ویلې شوي وو چې 10 کالو پورې به موږ په یو بل باندې حمله نه کوو، لیکن د مکې مشرکینو دا وعده ماته کړله. واقعه داسې وه چې بنو خزاعه او بنو بکر د دې دواړو قبیلو په منځ کې د ډېر زمانې نه دښمني شروع وه. په دوی کې بنو بکر قبیلې والو اراده وکړله چې په بني خزاعه قبیلې باندې حمله وکړي. دې وجې نه دوی د مکې د مشرکانو سره خبره وکړله او هغوی د دوی سره په دې حملې کولو باندې راضي شو، بلکې مدد یې ورسره هم وکړو په دې حملې کولو کې. بیا دې قبیلې په شپه کې سخته حمله وکړله په بنو خزاعه باندې. د دې قبیلې خلک مسجد حرم ته وتښتېدل، لیکن دوی بس هلته لاړل. په حرم کې هم د دوی نه ډېر کسان ووژل. د دوی سره ډېر ظلم وشو. دې وجې نه په دوی کې یو کس په تیزۍ سره مدینې ته راغی او په اشعارو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل درد بیان کو چې دشمنانو ستا سره د صلح خلاف وکړو او په موږ باندې حمله وکړله. نو د الله رسول دوی له یقین ورکو چې موږ به ستاسو سره مدد کوو. د دې حملې نه بعد د مکې مشرکان راجمع شو. دوی به دې فکر کیو چې مسلمانان به اوس د دوی سره څه کوي. دوی به دې خبره فیصله وکړله چې ابو سفیان دې مدینې ته لاړ شي او هلته یې دوباره د صلح تازه کړي د مسلمانانو سره. ابو سفیان مدینې ته راغی، لیکن د الله رسول د سره صلح کولو ته راضي نه شو، بلکې خاموشي اختیار کړه. دین بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو لښکر راجمع کو او د 4 جماعتونو کې تقسیم کو. اولنۍ دستې د خالد بن ولید رضی الله عنه په کمانډ کې وسپارله. دیمه دستې زبیر بن العوام ته په قیادت کې ورکړه. دریمه دستې باندې ابو عبید بن الجراح رضی الله عنه مشر کو. څلورمه دستې سعد بن عباده رضی الله عنه ته وسپارله. مسلمانان د مدینې نه راوتل او د خپل نبی په قیادت کې مکې طرف ته روان شو. بل طرف ته مشرکین ته هډو دا پته نه وه چې مسلمانان حملې کولو والي. د الله رسول خبر پټه ساتلې وه، یعنی دا یو اچانک حمله وه په مکې باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل صحابو سره مکې ته را داخل شو او بغیر سره جنگ نه مکه مسلمانانو په قبضه کې راغله. صرف د مکې جنوب طرف ته د الخندمه په علاقه کې وړو کې شانجړه بوشو د خالد بن ولید او مشرکینو ترمنځ، لیکن مسلمانانو الله بدی کې کامیابی ورکړه او دوی په فاتحانه انداز کې مکې ته را داخل شو. هغه مکه کوم چې د جهالت په تیارو کې پټه وه د اسلام په نور سره منور شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو ته معافي وکړله. هغه ټول بوتان یې مات کړل کوم چې کعبه کې د مشرکینو یې ښودي وو. په دې سره دا خطه امن والا وګرځېدله. د الله رسول په مکه کې څو ورځې تېرې کړې او د دې نه بعد دوباره واپس شو مدینې ته راغی. بیا د هجرت په 10 کال باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې نه روان شو مکې ته د حج په نیت باندې. مختلفو علاقو ته خطونه ولېږلی شو او خلکو ته دې حج کې د شرکت کولو لپاره دعوت ورکړی شو. د هر ځای نه خلک راجمع شول او سلپاس 1 لک خلکو حج وکړو د الله د رسول په مصاحبت کې. په دې حج کې د الله رسول آخري غټه خطبه بیان کړه صحابه وته، کوم ته چې حجۃ الوداع ویلې کیږي. بیا چې کله د الله رسول مدینې ته واپس شو نو 8 ورځې بعد وفات شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دنیا نه لاړو، لیکن ځان وروسته یو داسې امت پرېښودو چې هغه بالکل دغه نبی اقتدا کوونکی وو، د ده په سنتو پسې روانو او تر قیامته پورې به په دې امت کې داسې خلک موجود وي چې هغوی به بالکل په صحیح معنو سره متبعین وي د الله او د رسول. هر شي کعبه ده نو دا په دغه زوړ حالت کې موجود وه. بیا چې کله اموي خلافت شروع شو نو عبدالله بن زبیر رضی الله عنه په مکه کې د خپل یو جدا خلافت اعلان وکړو. نو مکې باندې کنټرول حاصلولو دپاره اموي خلفاو امر وکړو د حملې په کولو باندې. په مکې باندې حمله وشوله او د منجنیقو ګزارونه وکړلی شو په هغې باندې او د دې حملې په نتیجه کې د کعبې دیوالونه ډېر کمزوري شو. دې نه بعد عبدالله بن زبیر رضی الله عنه دوباره کعبه جوړه کړله او په هغه طریقې جوړه کړله په کومه طریقه چې ابراهیم علیه السلام جوړه کړې وه، یعنې 2 دروازې او حتیم به کې رابند کو. لیکن کله چې حجاج بن یوسف دوباره حمله وکړله په مکې باندې او عبدالله بن زبیر رضی الله عنه یې شهید کو، نو هغه دوباره کعبه ورانه کړله او په هغه طریقې جوړه کړله په کومه چې مشرکینو جوړه کړې وه. کعبه بیا په دغه زوړ حالت باندې باقي پاتې شوه تر دې چې نن سبا هم په دغه زوړ حالت کې ده، اگر چې د دې په خوا شا آبادۍ کې همیشه تبدیلي راغلې ده د وخت په تېرېدلو سره.